ګډ څه په اړ مخلوق ځینې جوړ شي د خدای دین د جای توفات دا کومه خونریزي چې نن روانه ده اوس تاسې راته وویاسته چې ملا عمر په حق رسېدلی اوس د دغه حق رسېدو 2.5 کاله شوي تر ننه پورې روز و چاته نه ده معلوم ذریعه د مرګ یې نه ده معلومه چې وتې په خدایي مرګ مړ شوي زهر چا درکړه په چاقوګانو او چړو یې ووهلي په کارتوس یې وویستې دا څه ده جنازه یې چا نه ولیده هدره یې چا نه ولیده خاک یې و چاته نه دی معلوم نو زه دا ملګري ته ویم چې ایمل کانسای او دا ابراهیم یوګیزی دا خو عام خلک امیر المؤمنین خو نه د دغو د مرګ روز ښکاره ده د مرګ ذریعه یې ښکاره ده په جنازه کې یې خلک نه دایده په هدره کې یې خلک نه دایده پر خاک اوس هم خلک پړه وي او د امیر المؤمنین نه یې روز ښکاره ده نه یې ثواب ښکاره دی نه یې په جنازه څوک خبر دي نه یې په هدره څوک خبر دي نه یې خاکو چاته معلوم دی فرق څه دی پکې د امیر المؤمنین خو ډېر غټ مقام او اوس به تاسې ګورئ پر امارت اسلامی باندې یو چا اعتراض کړی دی ترجمه کې ما د دې ټول جوابات کړي دي تفصیلات مختصر دوی خبرې راوړم وای علی قدر امیر المؤمنین نور الله مرقده د تمام دنیا د موجوده وخت فخر ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده وای د دې لمنځ د جنازې چا وکړي مړ څنګه سو ولې د مرګ خبر وځي ولې مخکې نه کېږي دا خلق د الله په کتاب نه پوهېږي د پیغمبر علیه السلام په احادیثو نه پوهېږي په سیرت نه دي خبر چې دا اعتراض سورة صاد وګوري قرآن کریم دی ګوره قرآن شریف کې خو هر سړی به عقیده ولري چې نه ولري خو کافر د حضرت سلیمان علیه السلام مرګ یو کال د پاره ولې پټ وساتله د الله کتاب یې دوه خط علته بیانوي ولې پټ وساتله سو دا خو قرآن شریف وایي پټ وساتله سلیمان علیه السلام په 50 کلنۍ یا په 53 کلنۍ کې وفات کیږي په 14 کلنۍ کې الله تعالی ورته باچهي ورکوي 18 کلنۍ کې د مسجد اقصی کار شروع کړي حضرت سلیمان علیه السلام چې اسرائیل علیه السلام ورته راغلی وایي ستا ټیم نور پرس خلکو ته یې ویل چې دلته یو د شیشو شی راجوړه کړي کوپه یو کوټه ځینې راجوړه کړي هغه کې ودرېدي لکړه یې دې ځای ته ورکړه اسرائیل علیه السلام روح ځینې واخیست یو کاله پورې پر دې لکړه ولاړ و الله تعالی وایي دابة الارض خبر ورکړي سورة صاد وګورئ انسانانو د مرګ اعلان نه دی کړی د امارت اسلامي اعلان د امیر المؤمنین د وفات چا وکړ امارت اسلامي وکړ اما هغه دابة الارض اعلان کې هله کړی وخوړه دی غزار حضرت سلیمان علیه السلام مرګ ولې پټ وساته دوه علته یو دا چې دا خبره ثابته سي چې د جنیاتو سره علمي غیب نشته دویم دا کار فرش دا د مسجد اقصی کار پای ته ورسېږي دا دوه علت د علی قدر امیر المؤمنین مرګ چې امارت اسلامي پټ وساتي هم دوه علت یو دا چې امریکا ماته وخوري دویم د دې په خاطر باندې پټ وساتل شو چې دغه امارت اسلامي کې درز و چاک اختلاف اعلان دا دوه علت موجود موږ ګوري د پیغمبرانو پر طریقه باندې روان رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه وایي امارت اسلامي د امارت ټول مرګري هغه څه وایي نبی علیه السلام وایي ان العلماء ورثة الانبیاء یو نبی به نه یاد کړي انبیا جمع د نبی ده موږ د یو پیغمبر وارثان یو که د تمام انبیاء
د تمام انبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ وارثان بللي نو ځکه د سلیمان علیه السلام دا طریقه موږ راژوندي سرناخلاص سرټمبه په سیاست نفو د دنیا په حالاتو نظر باندې نه اچولې هغه خلک بیا دا اعتراض وکړي چې دا غریبانان ولې دا مرګ پټ وساتي ګورې علت مې وشو دویمه مسله دا ده چې د علي قدر امیر المؤمنین قبر چیرې لمنځ د جنازې چا پر وکړي زه وایم فقط یوې خبرې راوړم دغه خلک چې دا اعتراضونه درې اعتراض کوي دی د حضرت علي کرم الله وجهه قبر ماته اوس راوشي د جنازې سړی دی اوس راوشي چیلنج ورکوم 10 کاله بعد دی راوشي چې چا جنازه باندې وکړه قبر یې چیرې دا د صحابه کرامو الله تعالی مستوای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا دا څه وچلې د صحابه کرامو په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تا ته اوس نه در معلومه مولانا اعتراضات هم کوي دون نبی فطری نه درشه دون سرناخلاصي دون د اسلام نه غفلت هم نه دی شه دا نه دی جایز ګورې دویمه مسله قسم بالله هم یې قبر را معلوم دی قسم بالله هغه سړی هم را معلوم دی چې لمونځ د جنازې یې ورکړي خو چې دا که ته رښتیا د امریکې جاسوس نه یې نو زه به دې ځای هم در وښیم خو دا ضمانت به څنګه راکړي سړی چې ته د امریکې جاسوس نه یې دا راکوی شي نه ستا په خوله باندې موږ یو وارې اعتماد وکړي پر دوستم باندې هغو را سره څه وکړه په کانټینرانو کې په شهادت نه ورسو ستا په خوله باندې موږ اعتماد وکړي پر جنرال مالک باندې په زرهاو دشت لیلي کې شهیدان نسو بیا څنګه دا مختورن دا اعتراض کوي دا د اسلام نه ناواقف خلک دي مثال مې ووایي باس 2 کسان مې درته راوړه نظر بن حارث هغه څوک دی او دا بل سړی چې دی دا شاوخوا چې ګرځي را ګرځي دا د وخت زمانې عبدالله بن ابی بن سلول دی د شک مه کوه هیڅ شک پکې رانه وړي دا زما خبره واورئ ګورئ اوس یې واورئ څو زمانه وروسته بیا رسوا کېږي د خیره که نه اوس یې واورئ حشرګاه ته چې بیا سره ورسو بیا به په خپله وایاست چې ها په فلاني مجلس کې چې ویل قسم په خدایاري د عبدالله بن ابی بن سلول سره لاس په لاس را روان هغه د فتح ولګي حشرګاه ته ورځو موږ خدای کې ده چې موږ بل ژوند ومنو والبعث بعد الموت فآمنت بالله کې تاسو وایاست دا د دنیا په خبرو مخته کېږي هیڅ شی لا نشته توکل پر خدای دی موږ وتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي جهاد کوه لا تکلف الا نفس چې څوک کوي کور یې ودان راځي چې ملګري دې وکړي د عمارت کې نه کوي کښېږدي نه هېڅ پروا نه لري جهاد هغه یې کېږي روسانو ته ماته نه ورکول شو 14 لکه شهیدان قرباني ورکړه